ګرانو مینهوالو، زه یم اقبال حسین افکار او دا دی ګندهاره ټي وي. د نن ادبي خبر سره ستاسو په وړاندې سلامونه نیکې پرځونې وړاندې کوم. د جنورۍ په 26مه نیټه کال 2023 د زیارت په ورځ د سوات ادبي لښکر سال میاشتنۍ غونډه د بانډۍ د های سکول د پرنسپل ښاغلي حضرت علي په حجره ننګولی کې وشوه. په لومړي پړاو کې په یو خوله نوې کابینه وټاکلی شوه چې څه په دې ډول ده: سرپرست حضرت علي میاں، چیرمین انوارالدین انور، وایس چیرمین عبدالواحد جلبلی، صدر بخر اکبر غنیزی، نائب صدر رحمت ګل، ستر سکرتر بخت محمد بخت، مرستیال سکرتر برهان الله برهان، د رابطې سکرتر وقاص خان، فنانس سکرتر علي خان بابا، په سراکانه ډله کې روزي خان ناز، سید جمال لوهار، فضل یزدان، آفتاب استاد، ښایسته علي هلال، محمد اقبال ښایسته. او په دویم پړاو کې غیر طرحي مشاعره وشوه چې ورکې ښاغلیو خپل کلامونه واورل: علي رحمان خمار، اقبال ارمان، شهاب الدین شهاب، اعجاز احمد ایجاد، هادي خان بابا، عبدالله جان، روزي خان ناز، کاشف خاکسار، رحیم الله بخت، وقاص خان عاجز، بلال خان، فرهاد علي فرهاد. په آخر کې د ټولنې صدر بخت اکبر غنیزي د ملګرو د مرستې ملاتړ ته مننه وویله او هغې له یقین ورکوو چې د ټولنې ټول کار به انشاءالله په مشوره باندې پر مخ بوځو. او دغې سره د اجتماعي دعا سره دا دستوره سرته ورسېده.